خیر د بادار کاکا سورزی راته نور وګوره. خیر د بادار کاکا سورزی راته نور وګوره. نه مزدوره ځان له بل ځای چرته کور وګوره. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم زما خوږو مینوالو، زه اسرار فطرت یم او مینوالو ما ستاسو د خوشحالولو دپاره او خاص کر د مسافرو دپاره کم چې د شعر او شاعرۍ سره مینه ساتي د هغوی دپاره ما نن زما په دې پروګرام کې داسې شخصیت ته بلنه ورکړې ده چې لیاقت تصور تاسو به پیژنئ او تاسو په ویډیوګانو هم لیدلی، تاسو به دغه پروګرامونه هم لیدلی. معروف دی او ځلنده ستوری دی، هر څوک یې پیژني. نو لیاقت تصور صاحب موږ سره په دې پروګرام کې میلمه دی. هغه به تاسو ته شاعري وي او ډېره ښکلې ستاسو به خوښه شي انشاءالله. چې زه امید کوم ستاسو د خوشحالو دپاره او ستاسو چې ته مزه والی ټول مسافر که دي که په خیبر پښتونخوا کې دي بار ملکونو کې دي نو زمونږ د طرفه ورته د لیاقت تصور صاحب شعرونه ډالۍ. ډیره زیاته مننه اسرار فطرت صاحب. خوشحاله اوسئ. ستاسو د مینې او ستاسو د پیج او د چینل مینوالو دپاره ډېر سلامونه او زما د یو څو شعرونه ډالۍ چې خیر د بادار کاکا سورزی راته نور وګوره. نه مزدوره ځان له بل ځای چرته کور وګوره. د دوکاندار کاکا خبره هم ترخه غوندې وه. د دوکاندار کاکا خبره هم ترخه غوندې وه. کاتې ته وګوروې مړه په ځان پور وګوره. مننه جي. او چرته خو هسې ورته ووایه په سر مې درد دی. چرته خو هسې ورته ووایه په سر مې درد دی. بیا د حالت او کیفیت د خپلې مور وګوره. مننه جي. مننه جي. چرته خو هسې ورته ووایه په سر مې درد دی. بیا د حالت او کیفیت د خپلې مور وګوره. یوې جینۍ خپلو همزولو ته صفت کولو. یوې جینۍ خپلو همزولو ته صفت کولو. وی څومره ښکلی دی تصویر زما د ورور وګوره. مننه جي. مننه. یوې جینۍ خپلې همزولو ته صفت کولو. وی څومره ښکلی دی تصویر زما د ورور وګوره. او شعر دی اسدعلي اسد ته ډالۍ وي چې ته په ولاړه کړې خوراک او په ولاړه بول کړې. ته په ولاړه کړې خوراک او په ولاړه بول کړې. مغرب ځان له چرته تان چرته اخور وګوره. مننه جي. او هم د دې کلام اخیری شعر دی چې زه به د مینې تصور ته پکې څنګه وزګار شم. زه به د مینې تصور ته پکې څنګه وزګار شم. په پښتونخوا باندې مې بل دی دغه اور وګوره. ډېره مننه جي. زه به د مینې تصور ته پکې څنګه وزګار شم. زه به د مینې تصور ته پکې څنګه وزګار شم. په پښتونخوا باندې مې بل دی دغه اور وګوره. ډېر ښه تصور صاحب، ډېره مننه.